علیکم دکاندار کاکا. وعلیکم سلام. بخیر بچی، څه پکار دي؟ سوچتی هم نه. ها. وګورئ کاکا. څه غوږ کې راته وې؟ وګورئ. ها. ها نو پټ درکم که ښکارا. ته ما ته سخت بیوقوفه ښکارې. ته مو ونه چې پټ راکا. پرېږده ما ښه در کوم لږه. والا والا او پیسې؟ پیسې مې پلار درکړي. یاره مړه خو بس تاسو دغه د قرض و سوداګانې ځه شابه پلار به مې درکړي مټه خوره. دا کور دی راوځه که نه راوځه که نه هلکه کور ستا جنګي یم راوځه که نه نو د خدای مسلمانه السلام علیکم. سلام خدای شته که نه چې د یاره دې مړ کړم ما چې خدایه پاکه د ورځې خو ما چې د سکون لیدلي نو مړه خو دا راته ووایه څنګه رالې غریب یم پیسې راکړه غریبي پیسې راکړه راشه خو ته ودېږي وی ګرانې ګرانې رانه جوړ کړې دي موچي ګوړه واخلم خو چیني خدای ظالمانه چې ته خپل روزګار روان کا دا په کوم طرف روان یې مړه موږ په خپله ځان یو دلو کې مړ کېدو او بلې سر ته پراټې کړې ته خبره کوې مړه غریب هغې چې ایمان نه د خدای مسلمان ده دا یو وخت دی په یو 10 روپۍ راکړې نه نو بیا څنګه غریب یې خاندم مړه لا وخاندې داسې کار وکړه چې ما سره پیسې نشته دي او ظالمه لږ خوراک کوه داسې دي د خدای مسلمانه ساعت په ساعته ته نه پیچې میغ جوړېږي داسې ما پرون په خپله یو نکاس 5000 روپۍ ولیدي ښه جوړې ما ته تلي 5000 روپۍ د یو نه ولي ښه ضرور ځه الله دې خپل ثواب وکړه ما سره نشته دی ښه چسکي نه مهرباني اوس که پیالې ښه ځه الله دې مړ شه داسې دي دا خو جنګي وو ټولو دا خو امر دی لکه هلکه پرې تورو بوټۍ کې اوس په د خوراک سیدي ښه ورکه ورځه مخه همانو دا خو سرې خور دی اوس یې ګیر کړه مې هر سره نه ټوللي وتښتېدي خدای شته که نه خو په منډه ستا غني کوم زمانه لاړ شي بچي داسې چې د ده نه اوس وتښتم ویم زمین د مشرانو هغه متل دی بچي هوښیاره مرغۍ لا اول ګیرېږي نه او چې ګیره شي بیا د دواړو خپونه ګیرېږي شي د خدای مسلمانه زه د ورځې 400 پورې منډه وم د عمر دومره ګپ نه ګیر مې کړه خو نه دا راته ووایه چې د خوراک سري شه ای تبا ورباد کې هېڅ هم راسره نه دي راشه خو ته ودېږي په توره ګوتې کې اچولې وي ما سره څه نه دي ای خوراکه بچوړیا ونه وګې سترګې دي که نه چې د خوراک پکې څه هم نه دي یلکه د خدای مسلمانه وی دا غلاګانې مه کوه خو په پیسانو لکه ګوتو ورلې پانسي به دې کي ویم بچي ته صرف دوا کوه ما سره د مور او پلار دوا ده خدای شته که نه خو پولیس ما ته څه مو وي ګیر مې کي او بس ملک صاحب ته ویم ملک مې راخلاص کي دا خو بچې منې که نه دا خبرې پرېږده د خدای مسلمانه دا امانت خورې ما ته پرېږده ښه وروره دا زما شو زه پلاره څه جواب ورکوم پلار له څه جواب ورکوې وی مړه وې سپیره نه وتښتوله راکوس تاسو وایي ته سپی څه د خدای مسلمانه نو تا ته یاره چې دا خولې دې اوس ووهم نو خلک به وایي چې په ماشوم باندې خولې ووهله بیا دې خوراکه راکه دې خوا څنګه دې خوا راکه دې خوراکه بھائی ولې دې کې زمین حق نشته څه مړه بنې مخکې وم څه بچې صبر وکړه زه به تا پسې پولیس راولم صبر وکړه راوله بچي ویم د کلي ملک ته الله پاک لري ملک به مې راخلاصي که نه اما ته یې خیال وي ژاړي ویم ته به څومره ژاړې شابه ژاړه نو یې دا ماله موقع الله پاک په ګوتو وایي مور دا خو پولیس دي خانو دو مقالک ته تور واسکټ او تور خوراکونه به سره وشافر چې وسره ویم نیسه جي وایي مورې ولې ما کړه له خلاص ورغه
دلته به کښېنم. حال کوئ نو. هله دا خو قرقر دی چې دې دلته څه کوي. ای قرقره خیر شه. وایم د خدای مسلمانه توتوګله سخته ده راباندې که نه. سخته پوه شوم در باندې. تا ډول بیا چا نغلا کړې ده ښه. اصل کې خبره داره ما پسې پولیس را روان دي که نه. پولیسان ماما ګاندې پسې. ګوره یو خبره ته کومه ما ورته مه یادوه ښه چې هغه داسې لاړه سوي ده. زما دې خوله ماته شي چې تا ورته زه ښیم. خو ما له باندې راځي بس ته منډه که ځه. دا خو پسې پر شا پولیسان ماماګان راغلل ولکه سترګې پټومه چې نه ویني. دې غوره شه لکه پولیس بابا زما کار دی. مه یارېږه سړیا. سره ته نه وایې دا راته ووایه که نه چې هغه ټول وسکلو والا په کوم طرف لاړو. پولیس ماما خو زما د خوله ماته شي که زه تاسو ته دروغ وایم په دې سایډ لاړم. زه خدای خیر که توتې ګله بلا و بچي ورسره نو منډه که. اوی شکر د خدایه چې د اوبه رالي. دا اوی خدایه توبه. اوی که نه زما خیال راځي دې توتې ګل به ته جوړ ووي چې په دې لاړو ځکه هماغه زما په طرف را روان دي. یاره توتې ګله تا سره به اوس ګورم ښه چې دا رنګ خو درته درکړم که نه. هله رنګ دی قرقره. السلام علیکم قرقره بګاچا. وایم سلامونه پرېږده. وایم د خدای مسلمانه تا دې پولیسو ته ولې زه یاد کړم. قرقره ما ته ووې وی قبلې ته مخ که او الله ته وګوره صفا خبره راته وکړه نو ما ورته ته یاد کړې که نه ویم په دې لاړم. نو خدای دې تباه و برباد کړه نو زه دې ورته ولې یاد ولم ما پسې را روان دي. خدای دې پولیسو نه خلاص شوم که نه نو تا پسې زه کور ته درځم او د خپې لاس د باندې ماتوم. خپې لاس ولې دا خپې لاس دومره اسان کار دی چې ما باندې مې مات کړي. دا اوس وګورې اوس یې کټ کړو. وایي دا خو راله وایم خان ډېر کلاړي غل دی. وایم چې دا غمونه کې دا د KPK پولیس دي. یو کار وکړه ته ولې په دې راشه او زه په دې خو ګورې چې سړی یې ګیر کړي. وایم په اوږو ورته ورسپارېږم غم ټیک ده هلته وشه راته وشم ولې زما خیال راځي جوړې پولیس لاړل. شکر د خدایه چې د تورې وردې نه دې خلاص کړم. یینه وجلې مې راشه خانه ګیر مې کړه. تا خو موږ ته ستړي کړه. زما توبه جانې ته بوځو نوره سزا به هلته ورکړو. دا مخکې کړه مخکې کړه. خان مریم ما له وچکړه که نه. مرۍ دې وچکړه اوس په دې مرۍ همدا کوله مخکې کړه. ټوله خرمه مې پرېږده. دا له باقي سزا زه په تاڼه کې در کوم. دا صرف زما د دې منډو د دې کړاو شوه اوس پر سره تاڼه زه به دوی له منډې ورکړم او خلاص به شم. مخکې الحمدلله چې خو مې په مړه خېټه وڅښله زه به چې دا 2 کیله پاتې چې دا هم برابر کړمه چې بس کار ختم. بیا هغه د ملک صاحب حجره کې ناست ښځه شکر دی. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام مشرف خیر. خیر دی جی خیر تاسو ښه یې جی. شکر دی چې په دې باندې مې ګیر کړې په موقع وي. زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو ملک صاحب. تاسو خدمت ته ناست یاره زه بالکل ستا خدمت ما منلی دی. دا راته ووایه څه خبره ده خیر خو دې کړه. ای ملک صاحب زما زوی نه دی خراخورو او پولیس والان ویلی دی په حوالات کې به یا به په تاڼه کې یا په جیر کې دا پته ماته نه لګي خو معلومات راته شوي دي چې ویلې شوي دي مخکې به 2 ورځې پس چې به ونیسو نو کور ته به راغی. ای ملک صاحب دې ځل یوه هفته وشوه او دې کور ته رانغی. تاسو یې زغم مه کوئ ښه جي دا ماشوم ورپسې جي ډېر زیات جاري. بېغمه اوسئ بېغمه اوسئ دا رنګ ورکوم. ښه جي داسې کار وکړه سړک ځمه
دا ور ما پسې شاته باندې حاجي چابي والے جی دا والے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ملک سلطان پیژنم د ملک صاحب او پیژنم د خدمت وایا خبره دا سره چې دا ماته وایي چې راپور تاسو په څه کې نیولې ملک صاحب داسې مو وایا د وایي چې د پیپې څومره دي 3.5 د پیپې د غونډې کې نه غلا کړې ده کومه ته یاد کوم سړیا یاره بس خیر دی ځه داسې کار وکړې لکه کنسیشن ورسره وکړې او والد صاحب یې راغلی دی او چې را پرېږدې راته ملک صاحب ته خو هوښیار سړي او د غلو سپورټ کې بهر کې بیا ما سره لږه ګزارو کې زما د مخه داسې مه کوې که سړیا وبه کوم ورسره ګزاره خو د بره نه په ډېر لوی پرچې کټ شوي دي ښه ده ټوک شو کاکا جي خفه کېږم انشاءالله ډېر زر به راشي ښه او زویه وایي زویه بېغمه اوسه ولې نه ته خو زما ګولې ښه را خلاص به شي ښه زویه دوا به ورته کې ملک صاحب ته به دوا کې د ماشومانو دوا قبلېږي ملک صاحب کینه که له چوکۍ چاته باندې الله دې خوشحاله کړه دا کار را لازمي ډېره مهرباني الله دې عزت وکړه السلام علیکم خو دا بچي له تربیت هم داسې ورکړي بیا راشي بیا پرې وروسته شرمېږي دا قملي بیا چې غل گیر کړي نو بس ملکان او خانم به شروع کړي یو کار دی موږ نه مرزا صاحب دې خلکو چې کم دي زموږ دا معاشره خرابه کړې خو چې مجرم راولو بزر به په سرنګو کې وایي پرېږدې ده ویم دا ناسوران دي ویم چې نیسم یې او پانسي کوم یې خو څوکم خیر دی بس د دې ورده خاطر کوم ګین تا به لیدلی وي خیر زه تا لکه وایم که شابه زه ټیک ته ځي شابه پاکه چابي لاس کې ما سره هندونه لیوني کړي اله ماما آیس کریم دې بیا راوړي دي بچې بیا مې راوړي دي ها او لس والے آیس کریم په څو دي په لس دي او که نه دا بعضې ګوره ګران ورکړي ښه راکړه یو چاکلیټ والا خدای دې خوشحاله کړه یا ماما قراقور دې پېژنده قراقور څه پېژنې مړه که پېژنې او که نه یې پېژنې سبا به یې پانسي کوي غټ غل دی ښه اوس خو دې پېژنده که نه او مې پېژنې اله خارو مې بنته اله ماما زما لګارو دکتوره سیچو صاحب ټیم خو برابر دی خو را 500 نه مخکې به د ده نه تپوس وکړو چې په زړه یې سارمان شته او که نه دا خبره دې بلکل ټیک ده ځوانه وایه په زړه یې سارمان شته په زړه مې هېڅ ارمان هم نشته دی خو صرف او صرف په زړه مې دا ارمان به پاتې کېږي نن یې دې ټولو خلکو ته د پاکستان چې دا څومره عوام دي دې ټولو ته یې ښکاره کړو چې وروره غلا غلۍ خو لږې خو ډېرې ځکه چې د بچپن نه زه په غلاګانو عادت شوی یم پولیس په ونیولم واپس به مې په طریقه باندې تې ځان راخلاص کړه په ملک باندې لا په بل خان لا په بل خان خو ملګرو دا یو خبره دې کتونکو ته زه کوم ځکه چې به یو معمولي غلا وکړه او زه پرې دارې پانسي کېږم څه معمولي غلا یې کړې وه زما ټوله غلا په دغې تورې ګوتیا کې ده راوړه دې که دا زما غلا ده نن یې ټولو کتونکو ته ښیم چې بیا لپاره څوک غلا نه کوي دا ګوره دا زما غلا ده